السلام علیکم ګران خوږو ملګرو په دې لږ تاسو پر دروغ جوړوي ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن زه بیا تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم ملګرو وړاندې کې تاسو درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې په کریپټو کرنسي باندې د خپل پبجي ګیم لپاره یو سی واخلو که چې تاسو په باینانس کې کریپټو کرنسي یو اس ټي ټي لرئ او تاسو غواړئ په دغه باندې خپل باینانس لپاره او بخې خپل پبجي ګیم لپاره یو سی واخلئ تاسو په ډېره اسانۍ سره اخیستلی شئ تاسو ته ښکاري چې ما خپل یو سی وستو د پیل حاله اته شپېته یو سی زه په ګیم کې لرم او نورې ورلېږم او دوستان تر ټولو مهمه خبره ده چې تاسو ته په د باینانس له طریقه یو سی ډېره ارزانه تمامېږي تاسو په ډېر ارزان قیمت باندې اخیستلی شئ نو زه راځم خپل باینانس راخلاصوم او تاسو ته دلته درښایم دوستان دې لپاره تاسو باینانس کې یو سی واخلئ لومړی تاسو والټ ته راشئ او خپلې پیسې باید دوستان تاسو په سپاټ او فنډینګ والټ کې ولرئ په سپاټ کې هم فنډینګ والټ کې تاسو باید خپلې پیسې ولرئ کله مو چې ولرلې بیرته هم اپشن ته راځم دلته به دوستان تاسو راشئ په دغه اپشن کلیک د کوم چې کوم کوچنی اپشن ښکاري په دغه کلیک وکړئ باینانس پې ته راشئ کله دوستان تاسو باینانس پې ته راغلی دوستان په دغه کې تاسو ته لاندې دلته اپشن راځي هاټ ډیلز په دغه اپشن به تاسو ورته کلیک واخلئ کله چې دلته کلیک واخیستم تاسو به بلې صفحې ته تاسو به دغسې یو صفحه راخلاص شي په دې صفحه کې دوستان تاسو د ایفل لپاره کارډونه اخیستلی شئ فری فایر لپاره نور پکې دلته تاسو ته ښکاري دې خوا ته راشئ دلته تاسو یو اپشن راځي پبجي راشئ په دې پبجي باندې ورته کلیک واخلئ او یو یادونه کوم دوستان چې ټیک تاسو ته پبجي له مخې تاسو یو سی اخلي تاسو ته ارزانه تمامېږي که چېرې تاسو په بل ځای کې مارکیټ کې اخلئ یو سی د کوم ویب سایټ څخه یا د هم کوم شخص څخه کیدای شي تاسو ته ډېره قیمته تمام شي دلته درته ارزانه تمامېږي او پیل حاله په د ویب سایټ کې تر اوسه پورې 15% کمی 15% ډسکاونټ هم یعنې معرفي شوی ده تاسو ته 15% تخفیف سره درکول کېږي لومړی تاسو راځئ دغه ډسکاونټ ګورو کوم ورځ تاسو ته ډسکاونټ په هغه ورځ تاسو بیا یو سی اخلئ پیل حاله 15% ډسکاونټ یعنې تخفیف اعلان شوی دی راشئ دلته د یو سی چارټ تاسو دلته ښکاري په دغه کلیک واخلئ په دې کې تاسو زیات شمېر لیست راځي یعنې د شپېته یو سی نه نیولې شپېته یو سی نه تر 10,000 پلس 10,500 یو سی اخیستلی شي یعنې 40,500 یو سیان اخیستلی شي لکه دلته تاسو ته ښکاري 300 او پلس 25 څو کېږي 325 یو سیان تاسو ته درکوي 600 پلس 80 680 یو سی درکوي اوس 680 یو سیان موږ ته په څو راځي په 8.8 راځي زه پکې خپله 80 یو سی اخلم 80 یو سی اخلم په 80 ورته کلیک وخلئ دا څخه دلته تاسو ته بیلانس ښکاري چې په 0.8 سنټه باندې موږ ته راکول کېږي یعنې پوره $1 هم ده مخکې دا په $1 باندې و راشئ په آټو کارت اپشن چې کوم ښکاري په دغه کلیک واخلئ دلته تاسو راشئ اټومیټیک په کې شاوټ باندې کلیک واخلئ موږ یې ډایرکټ اخلو کیپ شاپ کې ساتو نه تاسو دلته اپشن راځي چې تاسو ته وایي چې څو وار یو کارډ اخلئ که ډېر یعنې یو ور شپېته اخلئ که ډېر وار یې اخلئ تاسو په پلس باندې کلیک ډېرولی هم شي خو موږ صرف یو ور لپاره اخلو دلته به تاسو ایمیل ورته ولیکئ دلته به تاسو ایمیل ولیکئ کوم ایمیل تاسو ورکوئ دوستانو بعضې کسان به وایي چې دلته خو موږ نه د باینانس ایمیل غواړي باینانس ایمیل هېڅ ضرور نه دی دوستانو په کوم اکاونټ تاسو باینانس جوړ کړی دی ښه خبره ده که هغه ورکړئ که هغه نه لرئ خو فعال ایمیل به ورکوئ چې اوس تاسو به سره فعال وي بلکل فعال ایمیل به ورکړئ چې ستاسو سره اوس خلاص وي فعال وي تاسو ته ایمیل راشي دغه کوچنۍ خانه چې کومه ښکاري دا به ورته ټیک مارک کئ کله همدا مارک کړله پې وید باینانس پې په دغه کلیک واخلئ تاسو به چې کله هم کلیک واخیستم دلته تاسو نه اوس تاییدي غواړئ باینانس درته وایي چې تاسو غواړئ چې 0.8 یو اس ټي ټي دغه اکاونټ ته ولیږئ موږ ورته وایو چې هو په کنټینیو کلیک کوم او تاسو به دغه کومه ټرانزیکشن ده تایید کوي په خپل فنګر لاک سره په پن لاک سره هر څنګه چې وي تایید به کوي موږ دا تایید کړ دوستانو راشئ په پورته ډن اپشن باندې ورته کلیک واخلئ کله هم چې ډن باندې کلیک واخیستم دلته به موږ ته ګورئ سکسسفول ریسیو شو اوس تاسو څه وایي دوستانو دلته تاسو لارښوونه کړې ده دلته تاسو یادونه کړې ده چې موږ تاسو ته ایمیل لیږو په یو څو شیبو کې تاسو ته ایمیل لیږو او تاسو خپل ایمیل چیک کړئ که چېرته تاسو په لومړۍ صفحه باندې ایمیل نه و تاسو خپل د ایمیل سپام فولډر چیک کړئ موږ تاسو ته یو آرډر لیږو را به شئ خپل ایمیل به چیک کړئ چې کوم ایمیل تاسو هلته ورکړی وي نو زه خپل ایمیل راخلاصوم نو دلته لومړی موږ ته ایمیل راغلی دی باینانس ټرانزیکشن یعنې چې موږ کوم ټرانزیکشن دا مهال ترسره کړ لږ به منتظر پاتې شو چې موږ ته دغه ایمیل راشي که چېرته دغه ایمیل په دغه ځای کې نه و نو څه کوو دوستانو راشئ په دې پورته درې خطونو ورته کلیک واخلئ دلته راشئ لاندې تاسو ته یو اپشن راځي سپام دغه سپام فولډر تاسو ته ښکاري په دې سپام فولډر به کلیک کړئ او دلته موږ ګورو چې موږ ته دلته نوی کوم هغه خو نه دی راغلی
یعنې نوی ایمیل هم کوم نه دی راغلی. لږ به منتظر پاتې شو، په یو څو شیبو کې موږ ته دغه ایمیل راکول کېږي. ممکن 1 دقیقه 2 دقیقې 5 دقیقې وخت ونیسي، خو تاسو ته چې کله ایمیل راشي پاتې پروسه به تاسو مخ ته یوسئ. ښه دوستانو دغه د تقریبا زه اوس منتظر پاتې شوم، ماته ایمیل راغی. دلته تاسو ته سر کې ایمیل ښکاري چې موږ ته همدغه سر کې یو ایمیل راغی، ټیکن سټور په نوم د دغه څخه موږ ته ایمیل راغی. موږ آرډر یې کمپلیټ کړی ده. دلته به تاسو راشئ، تاسو ته مکمل ډیټایلز دلته راځي. نو دوستانو په دې کې مهم څه دي، خپل ایمیل بایننس پې هر څه درته ښکاري، ستاسو پروډکټ چې کوم دی هغه ډیټایلز دي. په دې کې تاسو ته دغه کوډ درکول کېږي، دغه کوډ دا به تاسو ځان سره سیو کړئ. را به شي دوستانو، اوس تاسو ته لارښوونه کړي ده چې څنګه اوس تاسې باید دغه یوسی خپل گیم لپاره واخلئ. دوستانو تاسو به دا صفحه پرېږدئ، را به شي خپل موبایل کې براوزر پر خلاص کړئ. هر براوزر تاسو را خلاصوئ، معنا ما کوم براوزر خلاص کړم. کله تاسو براوزر خلاص کړئ، په دې سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ، تاسو به دلته ورته ولیکئ میډاس بای. دا سایټ به تاسو سرچ کړئ، ګورئ تاسو نه هېر نشي. میډاس بای په نوم کوم ویب سایټ چې کوم دی، دا راځي په اول سرچ باندې دغه کومه لوګو چې تاسو ته ښکاري همدغه په یاد لرئ، همدا به تاسو کلیک کړئ. کله مو دوستان دغه کلیک واخیسته، دلته موږ ویب سایټ ته راځو. تاسو دلته داسې آیکن راځي، دلته لومړی کار چې موږ کوو دلته په ساین ان اپشن باندې به تاسو کلیک ورته واخلئ. کله مو ساین ان باندې کلیک واخیسته، راشئ دلته کریټ اکاونټ اپشن کلیک کړئ. موږ ځکه دې کې اکاونټ نه لرو، په کریټ اکاونټ چې کلیک واخیسته دې اپلیکیشن هم فکر کوم موجود وي. خیر موږ هغه نه تېرېږو. دلته تاسو که مستقیما پکې ایمیل ډیټ اف برث د شیانو لارې لاګین کې هم کولی شئ، د ګوګل او فیسبوک له طریقې هم لاګین کېدلی شي. زه ګوګل له لارې لاګین کېږم، ګوګل مخکې اسانه وي. کنټینیو ګوګل کلیک کړئ، په ګوګل اپشن کلیک کړئ، تاسو ته به خپل ایمیلونو لیست سره خلاص شي. دلته پکې ایمیل کې چې کوم ایمیل باندې تاسو ورته لاګین کېږئ، هر یو ایمیل چې تاسو غواړئ هغه کې لاګین کېدلی شئ. نو زه په یو ایمیل کلیک کوم، مثال پر ډول ما دغسې یو ایمیل کلیک کړ، نو خپل یو دنه ایمیل ورته انتخاب کړئ. نو دلته تاسو ته داسې اپشن راځي، راشئ دا ورته سلیکټ کړئ، هر څه ډیټ اف برث درته غواړي، خپل زیږېدوني ټه ورته ولیکئ چې کوم زیږېدوني ټه ستاسو خوښ یې همغه به ورته ولیکئ. زه پکې یو زیږېدوني ټه انتخابوم. زیږېدوني ټه ورته سیټ کړه، په اوکې اپشن ورته کلیک واخلئ، اګری ان کنټینیو کلیک کړئ، دا اپشن مارک کړئ، سبسکرایب نو اپشن باندې ورته کلیک واخلئ. نو دوستان دغه صفحه کې به تاسو لاندې راشئ، تر ټولو لاندې به راشئ. دلته تاسو ته یو اپشن راځي ادرز، په دې ادرز اپشن به ورته کلیک واخلئ. نو دلته به دوستان تاسو دغسې یو صفحه راخلاصه شي، په دې کې چې موږ کوم کار کوو هغه دا دی دوستانو. را به شئ په دغه پبجي اپشن چې کوم ښکاري، په ګو اپشن به ورته کلیک واخلئ، پبجي کوم آیکن چې ښکاري تاسو ته په دغه به ورته کلیک واخلئ. دوستانو دلته تاسو ته داسې اپشن راځي، دغه سایټ څخه تاسو خپل هم یوسی اخیستلی شئ. خو موږ چې کوم کار کوو دوستانو، ګورئ دلته تاسو ته یو یو اس ډي په څو درکوي، په شپېته یو اس ډي پبجي لپاره په 99 سنټه درکوي، نه په $1 درکوي. را به شئ دلته تاسو ته ریډیم اپشن راځي، په دغه ریډیم به ورته کلیک واخلئ. نو کله مو ریډیم باندې کلیک واخیسته، دلته به اوس تاسو ته وایي چې انټر ریډیم کوډ. نو را به شئ بېرته همدغسې چې کوم ایمیل شوی و د ایمیل کې دلته موږ ته تاسو ته کوډ ښکاري، دغه کوډ تاسو ته ښکاري، دا کوډ به دغه ځای نه تاسو کاپي کړئ. کاپي مو کړ، راشئ دلته په دغه ځای کې تاسو ورته پیسټ کړئ. نو ریډیم کوډ موږ انټر کوو. نو کله چې انټر کړه په اوکې اپشن کلیک واخلئ، پلیر آی ډي. اوس به تاسو دوستانو د هغه چا آی ډي ولیکئ، که تاسو د خپل ګیم آی ډي به ولیکئ، که تاسو ملګري ته کوئ ملګري آی ډي به ولیکئ، هر چا آی ډي چې تاسو لیکئ، یعنې که خپل ځان ته یې کوئ ملګري ته هم کولی شئ. راشئ خپل د گیم پروفایل آی ډي چې کومه ده، د خپل پبجي گیم یو آی ډي چې پروفایل کومه ښکاري هغه به تاسو هغه ځای نه راکاپي کړئ. دلته راشئ تاسو دغه ځای نه کاپي واخلئ، کله چې تاسو راواخیسته دلته به تاسو ورسره سیو پیسټ کړئ او په اوکې اپشن به تاسو ورته کلیک واخلئ. نو کله مو چې اوکې باندې کلیک واخیستم، بیا راشئ بیا په اوکې اپشن باندې ورته کلیک واخلئ. نو دوستان دلته تاسو ته وایي چې تاسې کوم شخص ته چې یوسی لیږئ دی نوم دی او دا آی ډي ده، دا یې ریجن ورته انتخاب کړی دی، دغه نفر سم دی او که نه دی. نو دلته صرف تاییدي غواړي چې تاسو وګورئ خپل پروفایل، دغه شخص نوم وګورئ، آی ډي وګورئ، دا ورته په ګیم کې کوم ریجن سلیکټ کړی دی هماغه. راشئ په سمبیټ ورته کلیک واخلئ چې سم وي، صرف په سمبیټ کلیک واخلئ، داسې ورته چې هو دغه نفر دی. کله مو چې دوستانو په سمبیټ باندې کلیک واخیسته، لږ لوډینګ اخلي، ریډیم سکسسفول، ګورئ ریډیم ترسره شو.
په دې صفحه کې خو نور څه نشته. که تاسو مخکې بیا یو سید یا زیات لیږئ دلته تاسو خپل ریکارډ ټرانزیکشن ریکارډ لیدلی شئ ثبوت په خاطر. زه بیرته راځم خپل ګیم راخلاصوم. نو څنګه دلته تاسو ته ښکاري وګورئ موږ سره مخکې شپېته یوسیانې 8 یوسیانې ما تاسو ته هغه اول د ویډیو په شروع کې ښودلې. اوس موږ سره یوسیانې شوې 128 یوسۍ شوې دلته تاسو ته ښکاري. نو په دغه طریقه بالکل تاسو کولی شئ خپل پبجي لپاره یوسي واخلئ. په دغه طریقې سره تاسو اخیستلی شئ یوسیانې اخیستلی شئ. نو دلته تاسو ته ښکاري په راشئ د پرچایز ګیپ اپشن باندې کلیک واخلئ، په کلیکټ باندې کلیک واخلئ او موږ سره کلیکټ شولې. نو دې سره موږ ته خو یو بل ریوارډ هم پکې راکړ چې 108 یوسیانې شوې. نو زما قسمت پکې ښه و ځکه چې شپېته مې لا یو خوا راولېږل او شپېته پکې نور هم زیاته شوې. دلته یې پرچایز کې ګیفټ هم راکړ. نو په دغه طریقه تاسو یوسي اخیستلی شئ. په دې کې تاسو ته بعضې ګیفټونه هم درکول کېږي. نو دغه خو ما ورته پام نه و، دغه دی ما ته اوس ګیفټ هم پکې راکړ یعنې شپېته. په دې مطلب چې موږ ته دلته ریوارډ لګوي که تاسو چېرته شپېته یوسۍ زیاتې کړئ شپېته نورې هم درکوو. که چېرته ته پکې 240 زیاتې کړمه نو 300 یوسۍ زیاتې کړمه 240 نورې فری راکوي. نو په دغه طریقه تاسو وینئ چې موږ یوسۍ جمع کړې. یو کوچنی غوښتنه کوم ویډیو ته لازم یو لایک ورکوئ. ستاسو په یو لایک څه نه کمیږي خو ستاسو په یو لایک به زموږ ویډیو تر ډېرو ملګرو پورې ورسیږي. مننه.